د افغاني سرې میاشتې ټولنه یو خدمتګاره ټولنه ده چې ډیری وخت په سختو شرایطو کې د غریبو او بېوزلو افغانانو لاسنیوی کړی او خلک یې له فعالیتونو څخه خوښ دي. نن په مرکز کلات او شپږو ولسوالیو کې د 1550 بې سرپرستو میرمنو سره د البسې یا ژمني توکو مرسته وسوه. د زابل ولایت د افغاني سرې میاشتې مسؤلین وایي چې دوی په هر وخت کې د غریبو او لاچارو زابلیانو لاسنیوی کړی او تل هڅه کوي چې تر اړمنو کسانو پورې خپلې مرستې ورسوي. نو دا مرسته ده چې فدرېشن لخوا شوې وه، مخکې 8,500 روپۍ 8,500 کونډو ته ورکړې وې، خو د دې پله 5,500 کټان یې رالېږلي چې همدغو کونډو ته یې ورکوي چې مخکې پیسې اخیستې. څه وخت مخکې 500 کاټه د قطر د وخت لخوا رالو په مرکز کې وویشل شو. انشاءالله سره میاشت په هر وخت کې ډېر کومک کوي الحمدلله. بل لوري بیا مرسته شوي میرمنې پر یاده مرسته خوښي ښیي او غوښتنه کوي چې له دوی سره د نورې مرستې هم وسي. خدای هم وساته، خدای زموږ سره مرسته وکړه، ستاسو سره دې خدای وکړي، ته زموږ اطمینان ساتئ، ته دې خدای وساتي. په کور کې مو اطمینان دی، وروره کونډې و اطمینان مو د غاړې دی، زوی مې د روزانه کوي، په روزانه به کونډه وساتي، یتیم به وساتي، که به ځان وساتي. غوښتنه خو لا دا اوس یو د وړو سره مې نه کې لا تکلیف و سر د کتغو د دې وړو سره دې سره مو تکلیف و څابل له یو مسلمان وړه په زکات کې راته راوړله کومه مرسته مې سره وسي، کور نور سره ګزاره را سره وسي، کور سره وچلل شي، بیخي داسې لاس مو تړلی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د افغاني سرې میاشتې ریاست له لوري له زرګونو زابلیانو سره مرستې شوې.